په کابل کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ولایتي او مرکزی مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ درې ورځنی سیمینار د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر عبداللطیف منصور په دغه برنامه کې د هیواد په کلیوالي سیمو کې شته ننګونو څخه خبرې کړي او د سیمهییزو مسؤلینو لخوا د هغې پر شناسایي او ورته پر رسیدنې ټینګار کوي. ښاغلی منصور دغه راز د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پراختۍ پروژو متوازنه پلي کېدو لپاره د هڅو له دوامه خبر ورکوي. ستونزې زموږ ستاسې په دهاتو کې ډېرې زیاتې دي. په ښاریاتو کې رسیدګي ډېره زر کېږي، ځکه په ښاریاتو کې که والي صاحب یې هم هلته په ولایتو کې کله په ګزمه وځي، کله چېرته ځي راځي دفتر ته ځي، نو چېرته خامي ډېره زر ورته پام کېږي. مرکز کې دلته اکثر وزیر صاحبان د جي په دغه سرکو باندې هم ګرځي، په ښار کې هم ګرځي، چې چېرته خامي هغه تر نظر ورسي، خو حاضره په ادارې سره شریک. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر دغه راز ټینګار کوي چې شته امنیت د پراختۍ پروژو پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړې او دغه وزارت سره د نړیوالو بنسټونو پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کوي. موږ تاسو ښه محنت وکړو، هر کلي ته سړک هم جوړ کړو، هر کلي ته یو وړکی کلینیک هم جوړ کړو، هر کلي کې یو پروژه د برق هم جوړه شي، د سولر وس سیستم راوتلی ده. د دې ملت ستونزې به هلته په کلي کې موږ حل کړي. په همدې حال کې دغه وزارت د پلان او پالیسۍ معین په دې غونډه کې د کلیو د اوسیدونکو ستونزو پیژندنې او هغې ته رسېدنې لپاره د 15 کلنې برنامې له جوړېدو خبر ورکوي. دا پلان د دې وزارت د 14 ولایتو د ټولو ولسوالیو په سطحه باندې د ټولو لپاره عمومي داسې نیول شوی دی چې ستونزې مشکلات د ساحې سره سم او هغه متوازن انکشاف د هر څه په نظر کې نیول شوی دی او بیا به دلته په پلان کې د هغه وخت سره سم شاملیږي. ورته مهال عبداللطیف منصور په دغه غونډه کې ټینګار کوي چې اسلامي امارت په پریکړو کې په خپلواکه توګه عمل کړی او په ټول هیواد کې به پروژې پرته له تبعیض د خلکو د اړتیا مطابق پلي کړي.